ګرانو دوستانو ملګرو او مینوالو راځئ چې موږ او تاسې د انټرچینج کتاب درس پیل کړو. نو راځو سټارټ اخلو. What's your schedule like؟ ستاسې تقسیم اوقات، ستاسې مهالویش څه ډول دی؟ Look at the pictures and the labels. وایي تاسې دغو تصویرونو او نښانو ته وګورئ. Who gets early؟ څوک وختي پورته کیږي. And who gets up late؟ څوک ناوخته ویښیږي. Student reporters Mike talks to people. د خلکو سره خبرې کوي on the street په کوڅو کې یا په لارو کې about their schedule د دوی د مهالویشونو په اړه. نو راځو ډیویس ته، جاستن and مایا ته. مایک ورته وایي What's your schedule like؟ ستاسې تقسیم اوقات، ستاسې مهالویش څه ډول دی؟ بریتني ورته وایي My classes start at 8 AM. زما کلاسونه په 8 بجو شروع کیږي. So I get up 7 o'clock. نو زه په 9 بجو ویښیږم. And take the bus to schools. او کار ته او مکتب ته په بس کې ځم. When do you miss؟ بیا پوښتنه بیا کوي when do your classes end؟ ستاسې صنفونه څه وخت پای ته رسیږي؟ دی ورته وایي they end at noon. یعنې زما کلاسونه په ماسپښین کې پای ته رسیږي. Then I have a job at the library. بیا زه یوه دنده لرم په کتابخانه کې. بیا پوښتنه کوي so when do you study؟ نو مطالعه کله کوې؟ دی ورته وایي my only time to study is in the evening. زما یوازینی وخت چې زه مطالعه کوم هغه په ماښام کې دی. from 8 until midnight. له 8 بجو څخه تر نیمې شپې پورې. بل دا دی مایک What's your schedule like؟ مایک ستا سکیجول څه ډول دی؟ جسټن ورته وایي I get up at 6:15 AM. زه په شپږ بجې او 15 دقیقې پورته کیږم. And start work at 9 o'clock. او په 9 بجو کار پیلوم. And what do you do before work؟ وایي تاسې له کار څخه مخکې څه شی کوئ؟ دی ورته وایي I go for a run at 6:30. زه په شپږ نیمو بجو منډه وهم. I go for a run. زه منډه وهم at 6:30 په شپږ نیمو بجو. Then I have breakfast at 7 o'clock. او زه بیا ناشته کوم په 9 بجو. And after work له کار وروسته څه کوې؟ دی ورته وایي جاستن ورته وایي I finish at 6 PM. زه په 6 بجو خپل کار پای ته رسوم. And I have dinner downtown. او د ښار څخه لرې ناشته کوم. Do you work every day؟ آیا ته هره ورځ کار کوې؟ دی ورته وایي No, I work on Fridays. زه د جمعو په ورځو باندې کار کوم. Saturday and Sunday په دغو ورځو باندې چې کوم کار کوم. بل مایک ته What's your schedule مایک؟ مایک بیا پوښتنه کوي چې What's your schedule like؟ ستاسې سکیجول څه ډول دی؟ مایک ورته وایي Well, I work at night. زه په شپه کې کار کوم. And I go to work at 10 PM. او د په 10 بجو کار ته ځم. And I play until 3 o'clock AM. او زه تر 3 بجو پورې لوبه کوم. What do you do after work؟ له کار وروسته څه شی کوې؟ I have dinner at 3:30. زه په 3:30 بجو ناشته کوم، د ماښام ډوډۍ خورم. or 4 یا په 4 بجو. Then I take a taxi home. بیا کور ته په ټکسي کې ځم. So what time do you go to bed؟ نو څه وخت ویده کیږي؟ I go to bed at 5 in the morning. زه په سهار کې پر 5 بجو باندې ویده کیږم. نو لاندې راځو read the articles. تاسې دغه مقاله ولولئ. then number the activities in each person's schedules. بیا تاسې د هر شخص په مهالویش کې تاسې یو نمبر نوشته کړئ، فعالیتونو ته یو نمبر نوشته کړئ from 1 to 5 له 1 څخه تر 5 پورې. یعنې ګوره بریتني ډیویس چې عمده she goes to class، د مکتب ته ځي. she takes the bus کې ځي. she works د کار کوي. she studies د مطالعه کوي. she gets up د پورته کیږي. یا he has breakfast هغه ناشته لري، ناشته کوي. he start works هغه کار پیلوي. he eats dinners هغه د ماښام ډوډۍ خوري. he eats up
he gets up هغه پورته کیږي and he goes for a run او هغه منډه وهي. She has dinner د مخصوصا مړی لري. She finishes work د کار ختموي. She goes to bed د کار ته ځي. She goes to work د کار ته ځي and she goes home او د کور ته ځي. Write 5 sentences about your schedules. وایي تاسې 5 جملې ولیکئ د خپل مهالویش په اړه. Are you an airbird or night owls؟ یعنې آیا تاسې وختي پاڅېدونکي یاستئ یا ناوخته پاڅېدونکي؟ Compare with a partner د خپل ملګري سره مقایسه وکړئ. نو دغه وه د نن ورځې خپرونه چې موږ تاسې وړاندې کړله. راندې ورځو یونټ 5 پروګریسیو چیک دا موږ تاسو ته د 5م یونټ هغه پرمختګ چیک موږ تاسو دلته ګورو. How well do you do these things؟ وایي تاسې څومره دغه شیان ښه کولی شئ؟ وایي تاسې څومره ښه دغه شیان ترسره کولی شئ؟ چیک د باکسز بکسونه چیک کړئ. I understand times and descriptions of activities. وایي زه پر وختونو او د فعالیتونو په تشریح باندې پوهیږم. Very well پوهیږم. Okay a little یا لږ پوهیږم. I am asked and answer questions about present activities. وایي زه سوال کوم او بیا ځواب ورکوم about present activities د موجوده فعالیتونو په اړه. So I am talking about personal routines. So د شخصي یعنې زه د شخصي کارونو په اړه خبرې کوم. I am asking answer questions about routines. صحیح ده. And I am asking answer questions about people's lifestyle and appearance. نو لاندې راځو. Around the world د نړۍ په شاوخوا کې. It's 9 PM in Los Angeles. وایي اوس په لاس انجلس کې 9 بجې دي. Vanessa is calling friends around the world. Vanessa خپل ملګرو ته زنګ کوي چې د نړۍ په شاوخوا کې دي. Listen to the conversation. تاسې محاورو ته غوږ شئ and complete the chart. دا چارت تاسې تکمیله کړئ. نو لاندې راځو دغه ځای ته. Imagine your classmates are on vacation. وایي تاسې داسې فرض کړئ چې تاسې تصور وکړئ چې ستاسو ملګری په رخصت باندې دی. Student B calls you. د B برخې زده کوونکی تاسې ته زنګ کوي. Answer students is actions questions. وایي تاسې د زده کوونکي پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ about your classmate د خپل ټولګیوال په اړه. For example, hello, it's me زه یم. I'm on vacations in Los Angeles. زه په رخصت باندې یم په امریکا کې. And wow, what are you doing؟ څه شی کوئ په امریکا کې؟ دلته خپل شوقي معلومات ورکړئ. Who are you with؟ د چا سره یې؟ What is she doing؟ هغه څه شی کوي؟ Well, have fun. یعنې ښه وخت ولرئ یا زه درته غواړم. So choose one day of the week. وایي تاسې د اونۍ یوه ورځ انتخاب کړئ and write it on the blank او په خالیګاه کې ولیکئ. What do you do on this day؟ تاسې په دغه ورځ باندې څه کوئ؟ Complete the chart بشپړ کړئ. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. دا تاسې خپله بشپړ کړئ. لاندې راځو peer work ته. Tell your partner about your routines. وایي تاسې خپل ملګري ته د خپل کار په اړه معلومات ورکړئ. On Sunday د یکشنبې په ورځ باندې I exercise in the morning. زه په سهار کې تمرین کوم. I play soccer with my friends. زه د فوټبال لوبه کوم د خپل ملګرو سره. What time do you play؟ څه وخت لوبه کوئ؟ We play at 10 o'clock. موږ په 10 بجو باندې لوبه کوو. نو لاندې راځو دې ځای ته. Answer the questions in the chart. وایي تاسې په چارت کې معلوماتو ته ځوابونه ورکړئ. Do you live with your parents؟ آیا تاسې د خپل مور او پلار سره اوسیږئ؟ Yes که اوسیږئ yes د دوی نومونه واخلئ. Do both your parents work؟ Do both your parents work؟ آیا ستاسې مور او پلار کار کوي؟ Do you watch television at night؟ آیا تاسې په شپه کې ټلویزیون ګورئ؟ Do you eat dinner with your family؟ آیا تاسې د ماښام ډوډۍ د کورنۍ سره خورئ؟ Do you stay home on weekends؟ آیا تاسې د اونۍ په اخر کې کور کې پاتې کیږئ؟ Do you work on Saturday؟ آیا تاسې د شنبې په ورځ کار کوئ؟ تاسې هم دلته خپل یو چک مارک ورکړئ که یس وي نو اور نومونه یې واخلئ. Go around the class. وایي تاسې د کلاس شاوخوا لاړ شئ and find classmate with the same answer. وایي تاسې هغه زده کوونکي پیدا کړئ چې ځوابونه یې یو ډول وي. Write their names on the chart. د دوی نومونه په چارت کې ولیکئ. Try to write different name on each line. تاسې هڅه وکړئ چې په هر لاین کې مختلف نوم ولیکئ.
who is it څوک دی so think of famous persons وایي تاسو د یو مشهور شخص په اړه فکر وکړئ your classmate ask yes no question to guess the persons ستاسې ټولګیوال به د yes او no پوښتنه کوي تر څو د شخص په اړه فکر وکړي is it a man آیا سړی دی or a woman یا ښځه ده does she live in Kabul آیا دی په کابل کې ژوند کوي for example and is she a singer or an actor آیا هغه سندرغاړې ده او که اداکاره ده is he tall or short آیا هغه لنډ او که جګ دی and does she wear glass آیا دی هغه عینکې غوندي etc Let's go to your self assignment again وایي تاسې بیا خپل کورنۍ دندې ته وګورئ do you need to review anything آیا تاسو اړتیا لرئ چې کوم څه تکرار کړئ نو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله که غواړئ چې انګلیسي په منظم ډول زده کړئ نو تاسې زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ په ډېر اسانۍ سره انګلیسي زده کړئ نو هر ځای کې یاستئ ښاد و آباد اوسئ د الله په امان